د اسلامي کمیونټي کوم مشر چې دی د امریکا هغې د ډاکټر اپي دپاره یو ډېر ښکلي اعلان وکړو. پښتنو دا ویډیو به زه تاسو سره پلی کوم چې دا څه ده چې کوم دوی دا څه وایي ډاکټر اپي باره کې، خو تاسو کوشش وکړئ دا ویډیو ډېره شیر کړئ ځکه چې د اپي لپاره نور دعا هم وشي او دغسې هغې د جیل نه رها شي. ټول نه اول تاسو دا ویډیو وګورئ، دا نه پس بیا زه خبرې کوم. कैसे कितने जोर होता है, लेकिन अगर लॉयर इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो फिर वो प्रेजेंट गार्ड डर जाते हैं. वो खुद जरा सा क्या तो हम लोग ये करेंगे कि यहीं से लोकली कोई डायलस से हम लोग خاملګرو تاسو دا ویډیو وکتله چې دغسې دا وایي چې هغې ته چې کوم دی په جیل کې چې کوم د هغې څه د ډوډۍ دغه و څه تکلیف و یا سات کړی په جیل کې وي، نو هغه به اوس د نن نه پس نه وي، یعنې هغه په جیل کې اوس نارمل زندګي تېروي، یعنې هغې څه به څه ظلم نه کېږي، داسې څه سختي به پرې نه کېږي، د هغه په جیل کې اوس لکه صحیح زندګي تېروي، یا چې پات کړو مت کړي چې دا به نو ډېر زیات خوشحاله شو مونږ ځکه د هغې څه په جیل کې کم ظلم کېدو، یعنې مخکې دوه غاښونه چې کوم وو هغه ترې هم مات شوي وو، سر باندې هم زخم و، نو چې اوس دا دغه خبر راغلی نو ډېر زیات ملګرو تاسو ډاکټر اپي دپاره نور هم دعا وکړئ چې الله یې ورته رها کړي، ځکه سنیټر مشتاق احمد چې کوم تللی دی نو چې هغه صحیح ته راشي او داسې رها شي، ځکه د بیا دپاره بیا څوک نه ځي داسې، نو تاسو ورته ډېرې دعاګانې وکړئ چې هغه رها شي. دوستانو د دې وخت نوې ویډیو وه، که ویډیو مو خوښ شوې ویډیو لایک کړئ، مخکې شیر هم کړئ ځکه چې ټول پښتانه یې ته دعاګانې وکړي. د بلې ویډیو پورې ما ته اجازه وکړئ، د لوی الله په امان.